ماڼوګله پښتو او پښتنه مینه. لیکواله هما ظفر احمدزی. لوستونکی مرسل احمدزی. له کور نه د باندې د راوتلو په تکل شو، ځکه دا یې هم نه غوښتل چې د ځور له امله خپله مورکۍ جمال او نازکه ځورېدلې وګوري. له وتو سره جمال پرې غږ کړ: جانه چېرته ځې؟ د زړه سره. جانان چې خپلې اوښلنې سترګې له ورور نه پټولې، ورو یې وویل: چېرته نه لالا، بېرته راځم. جمال هم چې په حال پوه و ډېر ټینګار یې ونه کړ. جانان له کوره ووت، خو نه پوهېده چیرې لاړ شي. په سترګو کې ډنډ اوښکې یې لار نه ورکوله. هره لار ورته څو لارې ښکارېدې. له کلي نه په ښکته خوا روان و چې ناڅاپه یې د فیض اکا د شپېلۍ غږ تر غوږه شو او بې اختیاره په آواز پسې رهي شو، تر څو د کلي د ژرندې خواته ورسېده. کتل یې چې فیض اکا هلته ناست دی، خو دا څه تصادفي حادثه نه وه. ښایي دا د فیض اکا تجربه وه چې ناخوښه او ځورېدونکي آوازونه د ژرندې د شوره، پښتو، اوبو او د ژرندې د پلې په شور کې محوه کېږي او په اسانۍ سره نه اورېدل کېږي. د فیض اکا مقصد هم دا و چې د هغو سندرمارو، ډولونو او د وراوالو د خوشحال ډزو آوازونه محوه شي، کوم چې د دوی لپاره د خوښۍ، خو د جانان لپاره د ارمانونو د جنازې ورځ وه او ښایي د زړه زخمونه یې لا کڼلي وای. جانان د فیض اکا په لیدو سره نور د خپل صبر او زغم تسلسل له لاسه ورکړ. اوښکو یې په مخ لارې جوړې کړې، بې اختیاره یې له سترګو اوښکې روانې وې. تا به ویل چې د ژرندې پله په اوبو نه، بلکې د ده په اوښکو چالانده ده. فیض اکا نور هیڅ ونه ویل. رپېدلې شونډې یې په شپېلۍ خښې کړې. د شپېلۍ له غږ سره سم جانان چې د یوې ونې خواته ځان تکیه کړی و، له خولې نه یې بې اختیاره دا څو ټکي راووتل: ماته د درد نښه هجران ووایه، په تړمو اوښکو لوند ګرېوان ووایه، لکه لاله په زړه داغلی یمه، راته باچا د دشت دامان ووایه. عامله څه مې د لاس کرښې ګوري، ژر مې د هر مشکل آسان ووایه، چې وي پوره په دې نیمګړې دنیا، د کوم غمجن زړګي ارمان ووایه. له دې سره د فیض اکا د شپېلۍ غږ، د اوبو شڼ شڼ او د ژرندې درزا لا زیاتېده. د فیض اکا په سترګو کې هم د اوښکو ډنډوکي جوړ ول. بل خواته کلي ته د ګل خان اکا کور ته د نکریزو لپاره ورا را رسېدلې وه. په زور او شور سره دریابونه او ډولونه وهل کېدل. د ټوپکو خولې د اسمان په لور وې. بې اختیاره خوشحال ډزې روانې وې. خو د جانان د کلي په خلکو خدایږو ولې ښې نه لګېدې. لږ شېبه وروسته فیض اکا له شپېلۍ نه ګوتې لرې کړې. سترګو ته یې رپ ورکړ، تر څو په بڼو پرېوتې څاڅکي وغورځوي. زړه یې غټ کړ او له دې سره یې جانان ته مخ واړاوه، تر څو په زغرده جانان دې ته وهڅوي چې ژوند د ماڼوګلې د پلو پیڅکې پورې نه دی تړلی. په ژوند کې باید داسې کمزوری نه واوسي. ژوند ډېر لوی دی او نور ډېر څه شته. خو دا خبرې د فکر تر حده محدودې پاتې شوې. ناڅاپه یې پام شو چې د جانان سترګې خلاصې، په یو بې حرکته حالت د ده په لوري بې رپه پاته دي او په سپین ټټر یې د سرو وینو لیکه له ورایه ښکارېده. په وارخطا هغه ته ورنږدې شو، پرې غږ یې کړ: جانه زوی، د زړه سره. خو جانان نه غږ نه ووت. سړه خوا د ده غېږ کې را پرېوت. له فیض اکا نه وارخطا و.
تا به ویل که د سینې قفس نه یې چا زړه بوټ راویستی وي، نه پوهېده چې څه وکړي. سترګې یې د اسمان په لور پورته کړې او بې دریغه چیغه یې له خولې ووته. هاخوا جمال چې د جانان په لټون له کور راوتلی و، له نورو ځایونو لټنې وروسته په دې لور را روان و چې د فیض اکا کړنګه لیونۍ چیغه یې تر غوږ شوه. لا په قصه پوه نه و، خو د وجود رګونه یې بې واکه او غوښې یې رپېدې. په رارسېدو سره یې سترګې په جانان ولګېدې او له کاسو راوتلې پاتې شوې. تا به ویل چې چاښه په زوره لنګته ورکړه. په دواړو ځنګنونو په ځمکه را پریوت او په جانان یې خپرې کړې.